ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې انسان تاسو سره بے وجه محبت کوي نو هغه انسان تاسو نه بے وجه نفرت هم کولای شي او ملګرو د سایکالوژي په مطابق چې کله تاسو زیات خپه محسوسوي نو د خپل نږدې انسان خواله لاړ شئ داغه په لاس باندې لاس کې دی او داغه سره لږ سات کې نه نو لږ سات بعد بس تاسو خپګان ختم شي نو ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ته 15 امیزنګ سایکالوژي فیکټس وایم زما سره د ویډیو د اخره پورې اوسئ نمبر 5 ملګرو آیا تاسو چرته داسې څوک لیدلی دي چې په خپل سری لاسي خو دی او ناسي تاسو به خامخا لیدلی وي نو د سایکالوژي په مطابق کې انسان په خپل سر باندې لاسي خو دی او ناسي نو هغه په ټینشن کې یعنی هغه ته د څه خبرې ټینشن وي سایکالوژي دا وایي چې انسان زیات پریشان وي نو هغه داسې حرکت کوي بیا هم تاسو له دا کنفرم کول پکار دي چې هغه په ټینشن کې دی او کنه تاسو داغه خواله لاړ شئ او داغه نه تاسو وکئ کاغه تاسو له پاولنی پیر جواب درنکو نو 100% هغه په ټینشن کې دی نمبر 4 ملګرو کله چې موږ مهنت کوو او موږ ته لیدو والا څوک نه یا په هغه وخت کې زموږ تعریف کولو والا څوک نه یا زموږ د موټیویټ کولو لپاره هیڅ څوک هم نه نو سایکالوژي دا وایي چې په دې سچويشن کې ډیر خلک ډي موټیویټ کیږي او څه خلک کم چې لږ غونډو مخيار وي نو هغه خپل ځان له کمپلیمنٹ ورکړي یعنی د خپل مهنت لپاره خپل ځان له شاباشي ورکړي او واپس مهنت شروع کی کم چې د ټول نه بیسټ ټیکنیک دی نمبر 3 ملګرو تاسو ته څنګه ښکاری کله یو انسان زیات ملګری نو پاغه کې بس سیلف کانفیډنس وای او یا کې وداسي انساني چې داغه بالکل کم مرګري یا غ زیات یوازي نو پاغه کې بس زیات سیلف کانفیډنس د سایکالوژي د رپورټ په مطابق د چا چوم کم مرګري وي داغه کانفیډنس لیول ډیر زیاتی داسې ځکه چې داغه مدد کولو والا څوک نه وي نو هغه یوازي د دنیا د ګټلو کوشش کوي نمبر 2 ملګرو صدا سي خلک وی کم چې په پیسو باندې زیات فوکس کوي او صدا سي خلک وی کم چې په زده کړې باندې فوکس کوي نو د سایکالوژي د سټډي په مطابق هغه خلک زیاتې پیسې ګټي کم چې د پیسو په ځای په زده کړه باندې فوکس کوي که تاسو دا سوچ کوئ که هر څنګه چې نو موږ له پیسې ګټل پکار دي په زده کړې باندې سکیږي نو تاسو سره خو به پیسې راشي خو صرف په لیمټ کې د کم نه چې به تاسو هیڅ کله هم خوشاله نه یې تاسو په زده کړه باندې زیات فوکس وکړئ پیسې به په خپل راشي نمبر 1 ملګرو تاسو ته خو به پته چې وسپنه څومره مضبوطه او هغه څوک خرابولای نشي خدایي زنګ هغه خرابوي دغه شان زموږ سره هم کیږي د سایکالوژي دا وینا ده چې یو انسان دویم انسان نشي بربادولای انسان د خپل صحیح لارې نه دویم انسان نشي ګډوډ کولای خو د انسان خپل دماغ داسي کوي د وسپنې د زنګ پشان د انسان دماغ بربادي د دې لپاره همیشه خپل دماغ په خپل کنټرول کې وساتئ د خپل دماغ په کنټرول کې مرزئ نمبر 1 ملګرو سایکالوژي دا وایي چې هر انسان هر ورځ خوشاله یا هر ورځ خپه نشي اوسېدلی هغه که څومره هم کوشش ولې ونه کړي هر ورځ پرفیکټ نشي کېدی او نه هر ورځ په پوره طریقه سره هم پرفیکټ کېدی شي تاسو همیشه په مخه خوشاله هم نشئ اوسېدی او خپه هم نه زموږ په ژوندګۍ کې څه ورځې داسې راشي په هغه ټایم موږ دا سوچ کوو چې بس په ژوندګۍ کې به اوس څه مسله نه وي خو څه ورځې وروسته بیا موږ خراب فیل کوو یا داسې سوچ کوو چې د ټول نه زیات پرابلمز خو زما په ژوندګۍ کې دي نو نور اټس اوکے موږ له هر قسمه حالات برداشت کول پکار دي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نور ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله